د افغانستان د اسلامي امارت د امیر المؤمنین د یو فرمان له مخې د بلخ ولایت له زندان څخه 111 تنه خوشي او 103 تنو د بند په موده کې کموالی راغی. د بلخ ولایت د جزای دیوان محکمې رئیس د عالی قدر امیر المؤمنین د مهربانۍ او شفقت څخه چې په یادو بندیانو یې کړې خوښي څرګنده کړه او د ټولو بندیانو څخه یې وغوښتل چې د خپل تیر وخت څخه پند واخلي او نور ځانونه په شرعي اصولو او سنتو برابر جوړ کړي. تقریبا 103 کسان تعداد محبوسینو ته تخفیف ورکول شوی دی د سترې محکمې له طرفه څخه او 111 کسان هغو ته عفو ورکول شوی چې دغه جملې څخه دغه موجوده بندیان هم دي ستاسو مخکې ناست او په دې کې تقریبا 4 بندیانې وي چې هغه هم ریاسوي او د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه د فرمان د تطبیق په اساس باندې او د سترې محکمې د متحد المعال په اساس باندې هغه ریاسوي. ورته مهال یو شمیر خوشي شوو کسانو د بند په موده کې د زندان د مسؤلینو لخوا د دوی سره د غوره چلند او د اسلامي امارت د رهبرۍ د مهربانۍ او شفقت څخه ستاینه وکړه. نن فرمان کې عفو ماته ملاو شوی دی. نن له خیره سره خوشي کېږو موږ ټول تقریبا ډېر بندیان نن خوشي کېږي او اسلامي امارت نه ډېر زیات خوشحال یم. در فرمان امیرالمؤمنین صاحب ما اعلام شدیم امروز از تمام پرسنل زندان از جوانان امارت اسلامی بسیار خوشحال هستیم. در زمانهای جمهوریت ما قید و بند دیده بودیم تقریبا کسایی بود که تا 5 سال و 6 سال دوسیه نهایی نمیشد محکمه معلوم نبود حال بسیار زود در دوسیه مردم رسیدگی میشه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د محکمو د اړیکو مسئول د یادو بندیانو د جرمونو په تړاو داسې وایي. جرایم دیگر جرایم سنگین نبودند، جرایم جنایی بودند. شاید هم 2 سال قدر قید برشان داده شده بود که قیدهای خود سپری کردن نمایش و نمایش از طرف امیر المؤمنین صاحب که به فرمان شاید مورد عفو قرار گرفت. د یادونې وړ ده چې په یادو خوشي شوو کسانو کې 34 ښځینه بندیانې هم شاملې وې چې د اسلامي امارت د امیر المؤمنین لخوا ورته عفو وشوه.